बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स. تاسو وینئ پښتو ګلیکسي او زم بزر ته وړ د نن ورځې کلاس زمونږ د مغلو او روحانیانو وړومبی جنگ یا د آسپور جنگ چې په 978 هجري کې شوی دی. دا وړومبی جنگ د مغلو او روحانیانو د آسپور د جنگ په نامه باندې مشهور دی او دا ارادتا نو شوی بلکې څو مجذوبانو کړی وو او د دې جنگ نه پس دا ډېر مهم جنگ دی. د دې جنگ نه پس روحاني تحریک په بشپړه توګه باندې سیاسي شوی دی یا د سیاسي کیریر د دوی د دې ځای نه شروع شوی دی. دا اصل کې داسې شوي وو چې د توی قبیله چې د شینوارو په علاقو کې د کابل او پېښور په منځ کې آباده وه. د دې قبیلې یو روحاني خلیفه و عبدالکریم په نامه باندې. دا خلک دومره مجذوبان شوي وو د خدای په معرفت کې او د تصوف په دنیا کې چې د دنیا نه لاس واخیستل او د دنیا کارونه به یې نه کول چې دا د دنیا فانی ده. عموما روحانیانو د پیر روښان ملګرو داسې کړي دي چې دوی تارک دنیا شوي دي او دا جایز عمل نه دی په شریعت سره. نو توی قبیله د هندوستان نه یوه قافله را روانه وه کابل ته. کپړې راخستې دي او د توی قبیلې په خوا کې سټې وکړله، دلته شپه پرې راغله. نو د توی قبیلې مجذوبانو د قافلې خلکو نه تپوس وکړلو چې تاسو چېرته روان یئ، دا چېرته نه راغلی؟ دوی ورته وایي د هندوستان نه راغلو او کابل ته روان یو. چې څه کار کوي چې دا کپړه مو راوړې ده کابل ته وړو او د کابل نه به آسونه راوړو هندوستان ته. نو دې مجذوبانو ورته وایي چې تاسو ته خدای په دې دنیا هم سزا درکوي، بیا په پای دنیا به هم سزا درکوي، ولې چې ستاسو به ژوند په دې کې تیر شي چې بس دا تجارت کوه. نو دا مجذوبان چې کومو د توی قبیلې د قافله یې ولوټله او د دوی کپړه چې کومه هغه یې په مځکه وغورځوله، په هغې آسونه وتښتوله او نشانه بازي به یې پې کوله، نه یې خرڅه کړې ده او نه یې د خپل استعمال دپاره دا قافله لوټ کړې ده. دا خبر چې کله د قافلې خلکو دا خبر میرزا حکیم د کابل حکیم چې کوم وایي ته یې وړلو ورته ویوي چې د پیرخان ملګري د توی قبیلې خلک او افغانان راپاڅېدلي دي، بغاوت یې کړی دی او دا قافله یې ولوټله. د میرزا حکیم په دربار کې خو د وزیران او نور درباریان د مخکې نه هم د پیروشان خلاف شوي وو، ولې چې هغه ملک حبیب واقعه که تاسو ته یاد وي تیر کلاس کې چې مونږ سړبن سفر د پیروخان په هغې کې د دې سړي ذکر شته دی. نو میرزا حکیم ته خپلو وزیرانو وایي چې مونږ خو ته مخکې ویلي وو چې دا سړی ښه نه دی، دا به بغاوت کوي، توره به راخلي. نو میرزا حکیم 500 سواره راولېږل او په پیروشان د توی قبیلې خلافه لښکرکشي وکړله. چې کله د توی قبیلې خلکو ته پته ولګېده چې مغل را روان دي، نو دوی وایي چې مغل به څه وي او د دوی توره به څه وي. نو دوی جنگ ته تیاری شروع کړه. 500 کسان دوی هم راووتل او د دوی سره تورې ټوپکې نه وې، نه زغرې وې ورسره، بلکې د نلانو نه تورې جوړې کړلې او نیزې جوړې کړلې، په دې باندې مقابله کوله. د میرزا حکیم لښکر چې کله توی قبیلې ته راورسېدو دا خو د مخکې نه تیار ناست جنگ دپاره. نو د میرزا حکیم لښکر ته حالت فهمي وشوه، ولې چې د توی قبیلې کوم لښکر و د دې شاته یوه میداني علاقه وه او په هغې میداني علاقه کې هوا راولوته چې دوړه راپاڅېدله. نو د میرزا حکیم لښکر چې دا دوړه ولیدله دا ګمان یې راغی چې دا مخکې 500 کسان ټوپکو والا دي او د شاته نور خلک هم را روان دي. نو د میرزا حکیم لښکر په شا لاړلو، کابل په طرف روان شو چې په لار کې چا ورته وویله چې دا خو مجذوبان دي، د دوی سره تورې هم نشته او همدغه 500 کسان دي، نور څوک نشته دي. نو د میرزا حکیم لښکر بیا را واپس شو او په توی قبیله یې حمله وکړله چې دا قبیله مکمل ختم کړله. دا 500 مجذوبان چې کوم راوتي وو دا ختم کړل.
نن سبا دا پته نه لګي چې دا توی قبیله څوک ته او چرته آباده ده. داسې ښکاري چې دا قبیله مغلو د لاسه ختمه شوې ده یا تقسیم کړل شوې ده یا ورکه کړل شوې ده. ولې چې په دې موده کې به داسې وشو چې یو بچانه بچا بغاوت وکړلو، نو هغه قبیلې خلک به 15 کورنۍ به یو ځای ته ولېږلې، بل ملک ته داسې به تقسیم کړل، نو هغه قبیله به ختمه شوه. نو میرزا حکیم د قبیله ختم کړه او بیا معصوم خان ته خط ولیکلو چې پیروخان چې دا وخت په چارسده کې اوسېدلو په اشنغر کې، میرزا حکیم خط ورته ولیکلو معصوم خان ته چې پیروخان راونیسه یا ووژنه او په 3 ورځو کې ماته جواب راولیکه. پیروخان چې دا وخت په مومنزو کې و، نو د مومنزو یو سردار چې هغه د معصوم خان په دربار کې به هم و، د هغه نامه وه ملک پاینده خان، چې د ده زوی ته پیروخان خپله لور ورکړې وه. نو دې پاینده خان پیروخان ته دا اطلاع ورکړه چې مغل په تا پسې را روان دي او لښکرکشي کوي. نو پیروشان خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړو. ملګرو ورته چې هجرت ښه دی. نو پیروشان د خپلې کورنۍ سره د ملګرو سره د چرسدې نه کلپاڼۍ په لوري هجرت وکړلو. کلپاڼۍ او تمونې دا لیکلي دي حلنامې چې دا په موجوده مردان کې راځي. کلپاڼۍ اوس هم په مردان کې یو ځای دی. نو دلته چې دوی راورسېدل او شهبازګړۍ دا هم په شته دی په مردان کې دغه ځای. نو د جنګ په شهبازګړۍ کې وشو. دلته یو غر دی، روښانیان دې غر ته راورسېدل. چې راورسېدل د مغلو لښکر هم چې کوم د معصوم خان په قیادت کې راوتې وو او د دې معصوم خان سره د پښتنو قبیلو خلک هم په دې لښکر کې حلنامه دا لیکي. نو دا پښتانه او د مغل په پیروخان پسې شهبازګړۍ ته راورسېدل او د ده سره 314 ملګري وو. نو پیروخان د غره سر ته وختلو او مغل چاپ چاپیره د غره نه تاو راتاو شوله. پیروشان د خپلو ملګرو سره مشوره وکړله چې څه وکړو. لومبۍ مذاکرات یې شروع کړل، د سوال جواب یې وکړو د معصوم خان سره. پیروشان دا ورته وویل معصوم خان ته چې تاسو ما ولې وژنئ؟ ما خو د شریعت په لحاظ سره داسې ګناه نه دی کړی چې تاسو په ما پسې لښکر راوکړو او ما وژنئ. نو معصوم خان ورته چې ما ته پته ده چې تاسو بې ګناه یې، خو میرزا حکیم چې داسې غولولی دی، داسې غوسه کړی دی چې زه مجبوره یم او ما ته د میرزا حکیم امر راغلی دی، نو تاسو به لا ځان حواله کوئ او لا به جنګ ته تیاریږي. پیروشان د ملګرو سره مشوره وکړله او ملګرو ورته چې شهادت مرګ مې قبول دی. نو جنګ شروع شو. چې جنګ شروع شو دا جنګ روښانیانو وګټلو او مغلو ماتې وخوړله د معصوم خان لښکره. د دې نه پسه پیروخان د احسپور د جنګ نه تیرا او خیبر ته رستون شو. د تیرا په لوري راغللو، ولې چې دا علاقه تر څخه ده د مغلو ده، چې دا علاقه تر څخه ده د مغلو نه آزاده وه. نو دلته څه موده پاتې شو. یو ورځ داسې وشو چې د بدخشان میرزا سلیمان اکبر باچا ته هندوستان ته روان و. نو په لارو کې افریدیانو ورته لار ونیوله او هغه قافله لوټ کړله. په دې باندې چې معصوم خان خبر شو د پېښور حکیم، نو په افریدیانو پسې لښکرکشي وکړله. اوس پیروشان هم په تیرا کې موجود دی او معصوم خان هم را روان دی تیرا ته. د افریدیانو خلاف اپریشن یې شروع کړی دی. نو د دې لښکر دپاره افریدي او رګزي او تیراوال راووتل او دا لښکر یې پسپا کړلو. دې لښکر له یې ماتې ورکړله. اوس پیروخان ته دا موقع په لاس ورغله چې دې د تیرا نه یوسفزو ته مایګریټ شي، ولې چې د یوسفزو علاقه د مغلو د واکمنۍ نه آزاده وه. نو پیروخان دا مناسبه وګڼله، ولې چې دې په تیرا کې هم محفوظ نه و. ده وغوښتل چې زه یوسفزو ته لاړ شم. پیروشان د بیا یوسفزو ته مایګریټ شوی دی او په یوسفزو کې بیا د یوسفزو سره ډېر جنګونه شوي دي او د دلزاکو او ګوجرو د لاسه لویه غزا چې دوی ورته وایي لویه غزا داسې زما خیال دی لیکي. نو دا د یوسفزو او د روښانیانو ډېر غټ جنګ شوی دی چې په دې جنګ کې روښانیانو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی. د دې ذکر به مخکې راځي. د پیروخان وفات چې کوم دی، نو
علامه دا لیکي چې پیرو خان د احسپور د جنگ نه 2.5 کاله پس وفات شو. نو دا د یوسفزو په علاقه کې وفات شوی دی د احسپور د جنگ نه 2.5 کاله پس. نو دلته 1978 1980 2 کاله راځي کنه، او دا د میاشتو حساب کې مخکې ورسته کېدی شي او 2.5 کاله. نو دا د حلمې نیټه ده چې هغې لیکلې ده. پیرو خان د جل مرض له لارې له لاسه وفات شوی و. جل مرض سن سټروک ورته ویلی شو مونږه، یا بله بیماري به وي، خو حلمې جل مرض لیکلی دی. نو دا زمونږ نن ورځې کلاس و. که تاسو څه کوېسچن وي نو کامنټ سیکشن کې کولی شئ. فلحال به دا بیا لږ ریپیټ کړو چې د مغلو او روښانیانو وړومبی جنګ د توی قبیلې له وجې شوی و چې هغه مجذوبان وو او هغه تجارتي قافله چې کومه کابل ته روانه وه هغه یې لوټلې وه. بیا مغل په دې باندې غوسه شو او د پیرو خان مړول یې وغوښتله چې دا دې سړي بغاوت کړی دی. پیرو خان دا وخت په چرسده کې و. بیا د چرسدې نه د مردان ته مایګریټ شو، ولې چې مغل په ده پسې را روانو لښکر یې پسې کولو. بیا چې په مردان کې د شیبازګړۍ په مقام باندې جنګ وشو د احسپور دې پاڼې ته وګورئ. احسپور دې ځای ته نامه ورکړله پیرو خانه، یعنی احاز. دا د جنګونو د جهاد احاز وشو د مغلو خلافه. د دې نه پس باقاعده سیاسي شوی دی د تحریک او باقاعده جهادونه شوي دي ورسره. نو او د احسپور کې چې کومو روښانیانو برخه اخیستې وه هغې ته به یې احسپوري ویل، او د هغوی به په مال غنیمت کې برخه هم زیاته وه د نورو په نسبت باندې. دا احسپور د جنګ نه پس پیرو خان خیبر ته لاړو او خیبر نه بیا تیرا ته تللی دی او تیرا نه پس بیا د یوسفزو علاقو ته تللی دی چې هلته بیا وفات شوی دی په 980 هجري کې. مننه. که تاسو څه کوېسچن وي نو کامنټ سیکشن ته راشئ. تشکر.